وعلیکم السلام ورحمت الله. ای مرګري سوال کړی دی په قرآن باندې قسم جایز دی کنه؟ وای جرګو مرکو کې خلک په قرآن قسم کوي او که ناجایز نو وای دا څه شی شرک دی که څه شی دی، کوم شرک دی؟ نو په قرآن باندې قسم جایز دی، شرک نه دی بلکې د الله بندگی ده. کم چا چې ویلی دی چې په قرآن قسم ناجایز دی نو هغه دا خبره کمزوري ده. لکه صاحب الحدایي ویلی یا مذهب حنفي کې دا مسله ده چې قرآن باندې قسم ناجایز ګڼي، وای دا مخلوق دی. نو دا دواړه خبرې غلطي دي. قرآن مخلوق هم نه دی او په قرآن باندې قسم هم جایز دی. قسم په مخلوق نه دی جایز. من حلف بغیر الله فقد اشرک. د الله رسول الله چا چې د الله نه بغیر، د الله د نوم نه بغیر په بل شي قسم وکړي نه په مخلوق باندې نه شرک وک. نو قرآن خو مخلوق نه دی کنه. قرآن ته کلام الله ویل شوی دی. القرآن کلام الله. قرآن د الله کلام دی، د الله خبرې دي او دا کلام د الله صفت دی. نو دا د الله په نوم یا د الله په صفت باندې قسم وشو. د قرآن په دې پاڼو قسم ټیک نه دی چې سړی وایي زما دې په دې صحیح او په دې پاڼو قسمي. نه، مسلمانان چې قسم کوي په دې کوي دا د الله کلام دی او کلام د الله صفت دی. نو د الله په نوم او د الله په صفت باندې سړی قسم کولی شي. ها، کما چې مونږ بعضې خلکو کې مشهوره د عوامو کې دا خبره الحمدلله نه ده مشهوره او ډېره ښه ده چې نه ده مشهوره. خو زموږ ستاسو د علاقې مولیان وایي په قرآن قسم نه کېږي، دا قرآن وایي مخلوق دی. نو دا دواړه خبرې غلطې دي. قرآن مخلوق نه دی. مخلوق خو دې ته وایي چې الله پیدا کړی. دا خو الله پیدا کړی نه، دا د الله علم دی او علم د الله صفت دی. کلام خبرې دي، خبرې د الله صفت دی. الله خبرې کوي. وکلم الله موسی تکلیما. قرآن کې راغلي دي کنه الله د موسی علیه السلام سره خبرې وکړي حتی یسمع کلام الله، تر دې چې د الله خبرې واوري. نو د الله خبرې شته کنه. د الله خبرې چې کافران واوري نو څه به واوري؟ الله خو سره برابر خبرې نه کوي. دا قرآن د الله خبرې دي او کلام د الله صفت دی. نو چې سړی وایي چې زما دې په دې کلام الله قسمي، د الله په دې کتاب مې دې قسمي، نو دا قسم بالکل صحیح دی او دا شرک نه دی او نه قرآن مخلوق دی. په مخلوق قسم ناجایز دی. نو موږ مسلمانان چې قسم کوو نو موږ یې په دې صحیح او په دې پاڼو نه کوو، په دې کاغذونو نه کوو. موږ وایو دا د الله کتاب دی، د الله په دې صفت باندې قسم کوو او د الله په صفت باندې قسم جایز دی. چې کومه خبره مشهوره ده په مذهب حنفي کې نو هغه کمزوري ده او صحیح نه ده. والله